ختموي واخله پوره په دې کې مې تور کټسري میږي ډېر راغون کړي یا لازمه دې په توګه دا څنګه استاد نو کټسري میږي څو په لفافه کې باندې ګنا نه ده نو ګوشته پوره خبره خو راکړه خبره کو کنه خبره ختم دې ګوشته پورز با هغه دې ته دا په ګریوان کې واچي هغه په خپل ځان شي بیا چې خبره وای څه زبردست خبره دی وکړه صحیح خبره دی وشوکا مانی کنه منم دې بالکل دې منم دا څه خبره وره شو اسماعیل خانه خله چې ملاو شي یو خبره ته کوم چا خبره دې زر کوه ځکه چې طاقت د لاسه زده دې تلل شم بیبي به د کشتۍ په ورځ تاله جمال کوټه درکې هوی نه خوري زما خیال جوړي غربین زما طاقت او د دبدبې خبر شو ځل لا دې د سوي ډوله خوند کا چې زه دې خبر کوم ځه په مخه دې ځه استاد محترم الله کړي خیری کنه د غربین منډي به ته د کشتۍ په ورځ باندې وګوري خو ګورې په هغه ورځ ته څه ونه خوري اصل چې د غربین نه ته مخکې خطا یې نه غم مه کوه نکنه سمه بلا ده دې مې دې خپلې یریږم آفرین هغسې دا واخله اسماعیل خانه د طاقت شربت دا اوس که چې نورم طاقت ورشي ولې بله اوس به اوس کومه ده نور طاقت به هغه کې راشي د خدای په فضل سره وی هغه وګړ ټپوس دی مرغۍ نه اسماعیل خان خو مو والو خو د اسماعیل خان په ځای زه علم زه یو موټي خاورې دپاره زه تا ووژلم خو الله چې څوک نه وژلي که نه نو د چا هغه پلار هم نه شي وژلی تسلیم کا ومنه
چې تا زما په جایداد باندې قبضه کړې ده. تا زما د وژلو کوشش کړی او تسلیم کړه. ګینې دا خښته د دې سر نه راخطا کړو. ما معاف کړه، زه درنه معافي غواړم. زما ټول جایداد ته واله، خو ماته څه مه وایه. ځه ما معاف کړې، ځکه چې د بدل اخیستو نه معاف کول ډېر بهتره دي. یو خبره مې ټول په غور باندې واورئ چې د دې سړي د لاسه زما دا مازغه ګډوډ شوي وو. دې سړي زه په سر باندې واجرم. زما یاداشت ورک شوی و، خو شکر الحمدلله زما یاداشت په ځای دي، په ځای. بلدار بابا ما معاف کا، ما بیل ہوتا اور 30 مار اگے ڈالا. خدای چې ټول ماته تللی ستا د پلار شکل هم داسې و. او بچې زما د پلار څه چې زما د مور هم همدغسې شکل و. یا مې د خدای وبخښي که نه، هغې ته به خلکو ویلې چې دا سړی دی. پلاره چې زه ورته یو که نه نو زمونږ هېڅوک څه نه شي کولی. هسې بچې دا تیسمان خان پهلوان وي او که څه دا زما غوندې په ښکاره پهلوان ښکاري او په منځ کې لکه زما ګیدړي. او بچې دغسې زه وم، خو پته نشته چې دا دومره طاقت ما کې د کومې رالو. او خدای اعتبار کې ته مې په بېهوشۍ کې نه شوې لیدې. بچې ستړې مه شي، د چا لورې؟ چې زه د سلطان خان لور یم. تاسو د ځمکې سره سره زه مو ګټلم. اوس د تیسمان خان خوښه ده چې په ډولۍ کې مې راولي او که نه داسې مقابلوي. یم زه په جوارۍ کې ګټلی شوی شی نه قبلوم. غربین زما د یاري ویلي دي چې تیسمان خان وګټله، حالانکې تیسمان خان نه زما پلار ګټلی و او د ما پلار واده کړی دی. ما بخلي ما معاف کړي، زه په مخه دي ښه. خو یو خبره زما واوره. څه؟ ما هوښیاران وایي که نه چې د خلکو دې مه خوره، چېرته د یو به دې ګنډېر شي. زه په مخه دې ښه ځه. یا زویه داسې به دې نه کول بچې چې څنګه دوی ما سره وکړه او څنګه دوی تا سره وکړه. که دغه رنګ مثلا مونږ هم وکړو نو بیا په دوی کې په مونږ کې به څه فرق پاتې شي. نه بچې نه، غلطه دې وکړه بچې، داسې نه و پکار. زه به ورپسې بیا په خپله وځم که کېږي. خبره دا ده بچې، او تاسو مې په غور دا خبرې زما واورئ. که تاسو د خلکو نه دغه ځمکې والئ، دا بلډینګونه والئ، دا جایدادونه چې والئ، خدای مې دې ووایي که په کار هم راځي. ځکه چې مرګ شته او کوم بنده چې د دې دنیا نه لاړ شي که نه نو خالي لاس ځي، ځان سره خدای راستیکه څه وړي. نو بس په دې سره سوچ وکړئ چې خالي لاس به ځئ. خدای دې بیخ او بنیاد د داسې ځمکو، داسې بلډینګونو او داسې جایدادونو وباسي چې څوک یې ځان سره نه شي وړی. او بس.